सूरत नहल आयत नंबर 112 और 113। सूरत नहल द आखिरी बाब नमख की बाब आखिरी सबक दे पदी के ज़्यादातर तखवीफ़ात और ज़वाजिर पनन सबक के पड़ुम्बनी आयत के तखवीफ़ दुनियावी दे द दुनिया यर वर्कई अल्लाह वही पर दुनिया के दासे ढेर कलिव द आगा कलु उसीदुन की अगवी बांधे द अल्लाह द नेमतुनु बारानो खो चे कले नाशुक्रियु का अल्लाह पे अज़ाबुन रावस्तल नो दे के तखवीफ ते चे तासु दासे मकवे क तासु उकड़ल नो पतासु बम अज़ाबुन राशि। वज़रबल्लाहु मसलन ज़रबदल तपमाना द जगल दे अल्लाह गर्जोल दी द दे मौजूदा उम्मत द पारा द यौ कली मिसाल गर्जोल दे چې دا کلی کله د الله د نعمتونو ناشکری کوي نو هغه کلی ته وګورئ چې په هغې څه شوي په دی به هم اکه کېږي. د کلی نه دلته څه مراد دی؟ څوک مراد دی؟ کم کلی و؟ الله تبارک وتعالی خو نکره ذکر کړې ده او نکره هغه بس چې کوم دی نو د هغې متعین یو فرد نه وي نو بعض مفسرین هم دغه مراد اغسته دي چې بس دا یو کلی و داسې په دنیا کې د دنیا شي کلی دي چې الله تبارک وتعالی په هغه کلیوالو باندې خو فضل کړي وي ډیر نعمتونه ورکړي وي خو هغه کلیوال د هغه نعمتونو د هغه فضل قدر اونکي نو الله ورته هغه نعمتونه په عذابونو او په زحمتونو کې بدل کی نو بیا په د دنیا شي عذابونه راشي نو داسې د دنیا شي کلی په تاریخ کې تیر شوي دي او اوسم داسې شته او داسې کیږي. دویم بعض مفسرین فرمایي د دینه قوم سبا مراد دی. سورت سبا آیت نمبر 15-16 دویشتمه سپاره کې برازي قوم سبا الله تبارک وتعالی یو ناشنا قوم پیدا کړو هغه ته د رزق ډیر زیاته فراوانی ور کړې و د ډیم ایجاد اول هغه کړی دی د ډیم ایجاد هغه موجودین دي د ډیم د دوه غرونو ترمنځ اوبه بندې کړې وي بندونه ورته والیو دوه طرفو ته یا دریو طرف ته چې کوم دینو غرونه او یو طرف چې آزاد او هغه کې هغه بندونه لګولیو دا هغه پیدا دا و چې دا هغه د غرونو د پاس او په پاس زمکو باندې اوچتو زمکو باندې باغونه نو د دې ډیم کې به اوبه جمع کولی نو دا هغه نه به دغه پاس چې کوم دینو غرونه باندې کوم باغونه هغه به سیراب کول او باغونه دومره چې دا 15 کلیو او د یو کلی نه تر د بل کلی پورې چتلی با نو په لاره کې چې کوم دینو خالی ځای نه باغ په باغو په ګنټو په رزو په ورځو چې کوم دینو سفرې به په باغ کې په یو باغ کې کېدلې او د لارې په دواړو طرفونو باندې دا باغونه پوره تفصیل به هلته راځي چې یو زنانه به د سر د پاسه ټوکرې کې ښودله او په باغ کې به ورننه وته او صرف دغه بوټي د سرانګې سره به هغه ټوکرې لګېدله او هغې ته به میوه را پرېوتله نو چې داسې به یو 15-20 قدمه لاړه له ټوکرې به ډکه شوه او امن پکې دومره امن چې 3 ورځې به یو زنانه چې کوم دی نو تنها یوازې سفر کولو نه به د چانه یره کېده او نه څوک چې کوم دی داسې و چې نقصان یې ورکړی و دومره امن خو هغوی د الله د نعمتونو شکر ادا نه کو د الله د نعمتونو شکر د الله اطاعت او عبادت وي اونکو عبادتونه هغوی کول د بوتانو
الله ورته د ډیم په هغه بندونو کې منګکان پیدا کړل هغه ورته چې کم دینو بندونه ورته او خوړل د لاندې نه او اوبو خو ډیر لوی طاقت نو بس اوبه پر اخلاص شولې نو چې راخلاص شولې باغونه ورته ټول اول ختم کړل او هغه د میوه باغونه لاړل ختم شول هغه زمکه چې سیلاب وي بس د الله شان دی دا بیا فصلونه نه کوي بیکار شي نو بس مکه بیکار شوي بس بیا پکې چرته لری یو قابل خوا د بیرو هغه چې کم دینو بیر او مرکنډي وغیرہ دا سيزونه بچ کم دینو پکیو ام بے خواندا سیلاب چې کم علاقې وای نو د هغه غمیوه بے خوند شي قران ال دور ذکر کړی دي وشي من صدر واصل هغه چې کم دینو بیری وی خو بیرم بے خوند بیری وی نو دغه یاتنه مراد دغه کلی دی وګوره که په دنیا کې کامیابی په مال او په دولت او په مالداري او چې کم دینو په جیداد وي نو د دې ډیرو خدای کامیاب نشول ناکام شول دریم بعض مفسرین فرمایي وې د دین یو کلی مراد دی د دې امت نه مخکې یو کلی د بنی اسرائیل دور کې الله تبارک وتعالى په هغه کلیوالو ډیر زیات نعمتونو باران کړو تر دې پوری دا غي دومره رزق چې حساب کتاب نو نو هغه ناشکری شروع کړله استنجا به پر رزق باندې اوچولا استنجا نالو کې به رزق چې کم دینو هغه غرزولو او چې کم دینو نالو کې به رزق ګرځیدو الله تبارک وتعالى پاغي داسې سخت عذاب او قاتسالی را وستا چې پاغه کم رزق استنجا او چکړې و بیا هغه خوړل یا په داسې وشول دا بیرو هغه لطیفه خو درته یاد راکنه یو سړي سره بیرې وي جولې کې چولې وي یو څو دانې ته نو خوړې بس دې موړ شو خدا سړی بخیل شومو نو دوی چې دا نور سو کو نه خوري نو داسې اونستلې او د پاسه په میتیازه وکي وای چې نور سو کې ونه خوري نو باندې کار پسې لاړو داغه طرف واپس را روانو چې دې تر ورسره خوږي شوی نو بداسه د لری نه دی بیرو ته کې ناستو وی یره دې ته بساس کې د میتیازو نی راغلي نو یوي وخوړه بلې وخوړه تر دې چې ما غټولې وخوړې هغه چې وینځلې په پنالکا اټولې وخوړلې الله بیا داسې عذاب راولي په خلکو باندې منګلې دلی دي د رزق قدر پکار دی چا چې د رزق قدر نه دی کړي نن زموږ په کورونو کې د رزق قدر نه کیږي ماشومان روټه وګورځي او غټ په لپاسه خپېګ دي فراوان په خبرو سره د دې وجنه رزق تنگ دی پریشانی ده ملاویږي رزق خو په ذلت ملاویږي رسواکی ګور پسې ذلیلکی ګور پسې دا د رزق پنا قدره روایتو کې راځي وي نبی عليه الصلاه والسلام یو واری کور تراغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نو داسې د روټې یو پوټي یو ذره پرته وه لکه کم ځای به وه د اوربشو روټۍ وه د غنمو ومنه او په درېیمه ورځ یا په پنځمه ورځ به میلاوېده نو څونه پوټي به پروت و په خبره ورسېلې خو بیا هم نبی علیہ السلام هغې ته کېناستو روچته یې کړله وی سندلا او بیا او خوړلا او بیا وی ظالمانو دا الله نه ویریږي او د رزق قدر وکي الله چې د چا رزق بن کی بیا نه کولاوي یو بیر چې الله رزق دا موږ خلک ګرځو کنه تعویذ ګرو بسې اره جی چاره باندې تعویذ کړي دی او بس دا رزق می بن شوی دی او کاروبار می بن شوی دا ستا په ناشکرې بن شوی دی دا ستا په نافرمانه بن شوی دی د چا غپلارم په تعویذ نشي بندولي رزق څوک ور کوي نو چې الله یو شی ور کوي نو بل څوک بندولي شي هیڅ کلم نشي بندولي دا ستا په ناشکرې او ستا په نافرمانه بن شوی دی نو دا سکیږي بیا چې انسان ناشکری وکي نو الله تبارک وتعالى رزق د دې انسان بن کی حدیث شریف کې دی د رزق قدر پکار دی د رزق عزت او احترام پکار دی رزق داسې پخپو کې ارغړول او ارغړول دا مناسب نه دي
سلورم غنو مفسرینو اکثر مفسرینو ټولو دا چې کم دینو تفسیر اغشتري چې د دین اهل مکه مراد دي دا غي ذکر په سورۃ دخان کې راځي سورۃ دخان کې 10-11 نمبر آیت کې الله تعالی دا غي تذکرہ کړی دا په مکی والو باندې الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه السلام په دعاګانو ډیر برکتونه را نازل کړیو یجبا الیه ثمرات کل شیء د ار طرف نه به میوه راتلی او ار وخت به میوه ملاویدلی رزق پراوان خلق به ورته د دنیا شي تحفه تحایف رولل او د دې حرمینو د وجنه لکه څنګه چې نن دا سعودیان چې قبله غلطه ده پخپله سعودیان اسې سعودیان دی په وزن د يهوديان دي لیکن مزید چې کوي دغه حرمینو په نوم کوي الله تبارک وتعالى په دک شانته د حرمینو په چې کوم دی برکت سره د دنیا شي انعامات کړیو دا غي د پاسه انعامات پیدا وکړل چې پیغمبر پکې نازل کو دا غي د پاسه انعام پیدا وکړو چې په پیغمبر قرآن عظیم الشان نازل کو پکار دا و چې دی قدر کړی وي پکار دا و چې دی شکر کړی وي دی ناقدری او ناشکریو کا پیغمبر ته تکالیف ورکړل د پیغمبر صحابو ته تکالیف ورکړل او ډیر زیات ظلمونه وکړل او د بوتانو عبادتونه کول ناشکری وکړه الله تبارک وتعالى د دې هغه چې کوم دي نعمتونه هغه ورله په عذاب کې بدل کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته خیری وکي چې خیری ورته وکي نو په دې باندې قاتسالی راغه بارانونه بند شول میوي فصلونه بند شول د گیر چاپیر نه راتلل بند شول مختلفو علاقونو خلق ور سره بایکاټونه وکړل بس دوی په سخته پریشانه کې راګیر شو نبی علیہ السلام ته هجرت وکړو بیا قبائل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې زې په زې ایمانونه راوړل نو چې کومه قبیله به ایمان راوړو هغه به د مکی والا سره بایکاټ وکړو غلیب ورته نوړلې دا سه سخته پریشانی پر راغله سخته پریشانی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي ز په مکه کې سورۃ دخان کې دي چې دیته بداسه په اسمان کې لوګي ښکارېدل خلک وی کنه پرانا رز بدر تستوري وخم دا خو اسه خلک وی یو بل ته پرانا رز بدر تستوري وخم خو الله تبارک وتعالى چې غوړي نو بیا خي نو دیته بداسه لوګي ښکارېدل دیته په اسمان کې لوګي په فضا کې لوګي ښکارېدل سترګې به کیری بیری کېدلې اسم نو اډو کې به مې د کول هغه به خړل او به اسکلی او بم نوي چمړی به چې کم دینو په اوبو کې او یا شولې اداغي غوبه او شوروا به چې کم دینو اسکل هغه چمړه به بیا خړل چې کله په پیداسه شي چې کم دی لوندو لګیدلو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په دغه دور کې خزم په مکه کې ومه زګه چې مور او بلار لا صراحتا مؤمنان شوي نو وې د شپې مې د خپې د لاندې یو شی راغلی دی او لون را باندې ولګېدلو او راغشته مې د خولې ته مې چولې تر نن راته پته نه و چې څه شی و مردارې وخوړلې چېرته به څاروي مړ شو د هغې هغه مردارې چې کوم دی نو او کلمې ابې نه چوړولې لرې به نه چوړول اک اوبو او هغه څیزونو باندې به بیا ځان له ګزارې کولې دا به د الله تبارک وتعالی د پیغمبر چې کله د پیغمبر نظام نه منلو دا به الله راوستل بیا ابو سفیان راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فریاد وکړو وی دا خو ستا خپل قوم دی دا خو ستا خپل برادری ده دا خو ستا خپل رشتہ داران دي او ماشومان او زنانا هغه چې کم دینو لګیا دي هغه د لوګي او د تندینا به حال دي نو بیا نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه
اولی ورته خیری کړی وي وکاله په کات سالی وا نبی علیہ السلام ورته خیری کړی وي اللهم اجعل یا الله وګرځه پدی باندې سنین ک سنی یوسف دا سه کات سالی پیراولی لکه د یوسف علیہ السلام په زمانہ کې چې په هغه خلکو باندې راغلی وا نو اک شانته کات سالی پیراغله نو دی کې هغه طرف ته چې کم دینو اشاره ده پنځم عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی د دینه مدینه والا مراد مدینه والا دا عائشہ رضی الله تعالی عنها ځان له تفسیر د دینه مدینه والا مراد دي چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړو برکتونه د مکې نه لاړل مدینه ته د نبی علیہ السلام سره برکتونه د ابوبکر په زمانہ کې د عمر او د عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په زمانہ کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانہ چې شوله په مدینه کې س شرارت پسند شر پسند خلق پیدا شول اصل کې خراغلی چې کم دینو د عراق نه د کوفه نه دا شیعاګانو عبد الله ابن سبا يهودي د لیډرو هغه راغی او څور سره د مدینه خلق ملګری شول ناشکری وکړه عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کړلو شهید کړلو الله په مدینه والو باندې داس سپیروال راوستلو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي زما په زندګۍ کې خو ما دوباره غ برکت بیا ونه لیدو بیا رستو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې د عدل او د انصاف حکومت قائم کو بیا برکتونه راغلل برکتونه مدینه کې دي تر اوسه پورې تر د قیامت پورې وي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دي لیکن په ناشکرې باندې وقتی تور سره کله کله تنګي چې کم دین راځي کله کله تنګي راځي نو دا به هر حال دا ټول دین مراد کی دي شي نو دلته کې دا ذکر کوي وضرب الله او بیان کړو الله ګرځولیو الله مثلا یو مثال قرية د یو کلی کانت امنتن چې خپ امنو مطمئنتن او خپ اطمینانو امن او اطمینان امن او اطمینان پس راځي هغه د الله په نظام راځي الا بذکر الله تطمئن القلوب اقبال مرحوم سوئی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ چی یادے یأتیہا رزقها نراتلو بورت رزق رغدن بیسیارا فراوانا من کل مکان دا ار طرفنا پکفرت بانعم اللہ نو بس ناشکری وکړلا کفر وکړلو انکار وکړلو د الله د نعمتونو انعم جمع د نعمت ته نعمتونه پیډیرو او مفسرین مراد غشتي وی خاص کر نعمت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات او قرآن او شریعت دا نعمت فازاکها الله نو بس اسکولو اغیتا الله لباس الجوع د لوګي لباس ورته وسکولو د لوګي لباس څنګه مفسرین فرمایي دي کې تشبیه ده لوګي ته او یری ته تشبیه ور کړی د لباس سره فازاکها الله الجوع والخوف كاللباس الله ورته کوم دین لوګا او یرا پشانت د لباس دا لباس سره تشبیه ولي ورکا لکه څنګه چې انسان لباس واغوندي نو لباس د انسان د جسم سلور واړو طرف ته د جسم نه راچاپی رشي دا لوګا او دا یرا د دینه سلور واړو طرف ته راچاپی روا ټول جسم پکې مبتلا او ټول جسم کله لوګوي انسان د مخ باندې اثر ښکاری چې سړی اوګي دی شونډې اوچی وي سړی اوګي دی خو کله هغه لوګه داسې حد ته ورسي چې لاس کار نه کوي خپې کار نه کوي بس نو دا لباس دویم یا لباس سره تشبیه ورکړی د په اثر کې لباس چې انسان واغوندي د دې لباس د انسان په جسم باندې اثر وي ښکاری د انسان په جسم باندې کنه دی ور سره خولي او خيسته ښکاری او بدرنګ لباس سره بدرنګ ښکاری
دک شانتی د دغه لوګي او د دغه یری د دی په جسم اثرو اسې سرسری لوګو یره نه وا په جسم یې اثرو رنگونه زیړو کمزوري و لاس خپې کار نه کولو به حالو داوا سترګې کیری بیری کېدلې اسمان کې ورته لوګي ښکارېدل دا نو ځکه ورته لباس الجوع وي بما كانوا په سبب د دې چې دی یصنعون کم صنعتون او کم کارونه کول دا په دې وجه وشول ولقد جاءهم په دې آیت کې ذکر کوي د نعمت عظما ذکر کوي د نعمت عظما لوی نعمت څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن دا دوه لوی نعمتونه الله تبارک وتعالى په انسانانو کړی دي په خاص کر په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې دا هغه نعمت عظما ذکر کوي او دغه پاس آیت تفسیرم کوي چې دغه دای چې کم دینو فکفرت بانعم الله څنګه دا الله د نعمتونو کفران څنګه وی فکذبوه د رسول تکذیب د رسول راوړل شوی نظام تکذیب نه منل عمل کې نه راوستل دا فکفرت بانعم الله نو بیا چې الله ورته په ازاکه الله لباس الجوع اغا نو داغي تفسیر په اخذهم العذاب عذاب نو د مخکینی آیت تفسیر هم کړی دی او د نعمت عظما ذکر هم کړی دی ولقد نو په تحقیق سره جاءهم راغلیو دی تا رسول منهم چې د دې د جنس نو دوه فیدی دی پکې منهم د دې د جنس نو د دې د خپل برادرې سړیو خپل برادرې سړیو اوس که د بار نو بیا به سړی چې د بارانی سړی سره قدر کوم د خپل برادرې سړیو دویم د دې د جنس نو بشرو پیدا اخستل ته نه دی ته ممکنو بشر د بشر نه پیدا غستی شي بشر د غیر بشر نه چې پیدا اخلي ایک مشکلات پیخیږي ایک انقلاب بیا ضرورت پیخیږي ځکه عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای په باب بدل الوحی کې امام بخاری نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمای واحیانا یاتینی الوحی مثل سلسله الجرس کله کله به ماته وحی د جرس په شکل باندې راتلله او دغه صورت به دومره مشکلو چې په سخت جمی کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تندینا دا خولا د پواری په شکل ولی پای کې به انقلاب او جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل راغلیو نو چې په خپل اصلي شکل براغي نو نبی علیہ السلام ورته د بشریت نه ملکیت ته منقلب کېدو نو چې د بشریت نه به د ملکیت ته منقلب کېدو نو مشکلات به پیښېدل او چې په کوم صورت کې به جبرئیل علیہ السلام د بشر په صورت کې منقلب شورا بغي هغه به اسانه و بس نبی علیہ السلام سره آس پاس مخامخ د انسانانو په شان خبرې وکي او بس لا بړو د یو صحابي په شکل براغ اکثر به د دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه چې هغه ته یوسف د امت محمد صلی الله علیه وسلم وي چې هغه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم یوسف یعنی خلای دومره وخیسته د یوسف علیه السلام په شان دی نو هغه داغه په شکل براتلو اکثر به داغه په شکل راتلو نو ذکر کوي فکذبوه نو دی ورته د دروغ نسبت کو دا کذبو تفسیر دی په کفرت بانعم الله د کفرت انعم الله د لپاره تفسیر دی چې دی د پیغمبر تکذیب کو د پیغمبر راوړل شوی نظام یې تکذیب کو نظام یې اون منلو ار دور کې چې انسان د آسمانی نظام تکذیب کی الله په عذاب راولي نن په موږ پاکستانیانو چې کوم عذاب دی دام د دی وجنه دی چې موږ د الله د نظام د لپاره د ازمکه غوښتي و د الله نه او بیا د دې لپاره غیرتمند خلکو چې کوم دی قرباني ورکي آزاد شوا خو 78 سال اوشول 79 سال اوشول دی کې چې کوم دی نو هغه نظام قائم نشولو او دا غیر لپاره ارسو رکاوټ ته سیاسی ټولی پارټي دا غیر لپاره رکاوټ ته نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى سخت سره مخ کړی دي حکمران ظالم او د کم دینو دا مختلف قسم باران په وخت نه کیږي نور فسادات دا ټول ارس دا د الله د نظام د تکذیب د وجنه دي اسه خو مونږ وایو چې دې پیره په کې دا بل ګورو او بیا به دا بل نو بیا دا غینه پس 2-3 کاله پس ول مونږ سغول مو خوړو
چې دې پیر مو دې پاټې ته وټ ورکو سخ غول مو خوړه دا غول زمونږ مشران هم خوړلی وو او موږ هم خورو لګیا یو بس خورو لګیا تقریبا 78 سالو شو چې پاکستانیان دغه غول خوري لګیا دي او اوس هم کدی ورته دا غول مخې ته کېښودل نه بیا هم خوري په خبره ورسلې د خوراک په ټیم ورته بس الواح کاری بیا وروسته وایي یاره سخ غول مو خوړلی دي چې دوی ته موټ ورکړی دی نو هلکه د الله بنده ظالمه غول مه خوره کنه په خبره ورسې راشه خپل ځان صفا سوتره که پاک که قرآن ته کښېنه او قرآني نظام دپاره چغه ووهه فکذبوا نو د دروغو نسبت یې وکړلو فاخذهم العذاب بس ونیول دی چې کوم دی نو عذاب دا د په اذاقه الله لباس الجوع تفسیر دی وهم ظالمون په داسې حال کې چې دی ظالمانو ظلم نه مراد دلته شرک هم دی او بدعت هم دی شرک کولو او بدعت کولو او په حالت د شرک او د بدعت په حالت د کفر په دې کې الله رونیول یعنی مرګ یې په حالت د کفر وشو په خبرو سره کفري نظام کې لګیا دي او بس په کفري نظام کې مرګ وشولو لاړلو نو بس په کومه لار لاړلو الله دې عمل کولو توفیق راکړي